السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک تاسو ګوره ډیلی خټک نامه یوټیوب چینل قدرمندو د سلورم نهر پهلا میچ سره حاضر یو نن تاریخ ته 12 اگست او د 15 ورځ ده منګل او ټایم مازدیګر تقریبا 5:30 کې قریب دی 12 تاریخ ته نن د بود ورځ ده او ټایم دی 5:24 منټه په دې وخت کې حاضر شو موږ کرکټ ګراوند ته او پهلا میچ شروع شو د خیر سره دا میچ پرونو چونکه پرونو کینسل شو او نن شروع شو دنه مخکې تاسو ټول میچونه تقریبا د دریم لهر کتلی وي لاست میچ هم د تواچو او دا میچ په چې تاسو تر څو پورې ګورئ تر هغه به تاسو کتلی وي دې وخت کې 5 اور شو زګ نګدار سمري 5 اور 67 رنز دي او کلاډیانو صبح آوټ دي دې وخت کې آوټ شو عمر علي ته ورسو د دې میچ آغاز عمر علي نه کوو چې عمر علي موږ په دې اپډیټ باندې پويږي علیکم ټولو مینوالو ته دا وسلام بعد د خیر سره بس د سلورم راوند سٹارټ شو موږ سره تقریبا 76 ټیمه په دې ټورنمنت کې اخیری 36 ټیمه پاتې شو سلورم راوند د نن پهله میچ ته د زووا او ویس سکاټلی ګلاس علی خانه د وخت کې د زووا چې کوم ټیم دی هغه بیټینګ کوي شپږم اور لګای دی 67 رن دی او 15 کیلوډونه آوټ دي نو بس ګورو بو چې دې کې بو سوک پاتې کیږي چې کوم یو غټي هغه به موږ سره 18 ټیمونو ته رسي او چې کوم بیلی هغه به د ټورنمنت نه آوټ کیږي ها جی سر بخیر نه دلته ولګم السلام علیکم سلام نه با ټول مسافر ته مو سلام ده او دا کرکټ ټورنمنت چې کوم دی نو دا داوود دی خپل زوی په بلال په نوم باندې هغه کړی شروع کړی دی او ما 29 ورځې نن د عمر علي سره وشوې چې ډیپټي ته سره 2 په 2 ناست یو زه عمر علي او داوود او بلال هیڅ غم مه کوه تاسو ټورنمنت بالا سر ته رسوي بیا به پسې موږ رسو او ټول مسافر مو خدای په ژوندي ساته او دا موږ چې چا په ویډیو خبرې کوو تاسو نه مده پروډوسر په لایپ او په ویډیو د څه خبرې کوو او پروډوسر دې الله ژوندی ساتي روزانه موږ ته حاضر وي او موږ نه کمنټري او هغه کوي موږ ورته خپل بیان بیر کوو او نور زه څه وایم ټولو مسافرو ته مو دوا سلام او دوا کوي او دوا به ته کوو چې الله د ټورنمنت په خیر سره ورسوي او داوود صاحب ته مې دوا سلام او بلال ته مې دوا سلام او باقی موږ سوي یو الله دې موږ کوټلی کلان سلیخانه آباد ساتي او پاک پروردگار دې پروډوسر دې الله آباد ساتي او موږ سره پروډوسر په دې ټورنمنت کې ډېر غټ امداد کوي تر اخري پورې موږ سره وي چې غټ میچونه دواړه ختم شي نو هغې نه بعد پروډوسر روان شي او پروډوسر د ما په هغه چې وي که نه دا بالکل د انعام لایق دی او انشاءالله په پینل کې ورته انعام ورکونه پکار ده او باقي زه ډېر هم خبرې کوم زم په لیپ او په ویډیو کوم او له سپیکر یې بس په خپل ټیم راوړو ګنټه مخکې عمر علي رینګ وکړي او باقي نور څه ویو او جبې صدام رسوي لوړ دی کیپټن چې کوم دی خپل ټیم هغوی طرف په ټول برینیو ته مسافرو ته مو دوا سلام اوکې سی او ګډ مارنینګ 6 اور 76 رن شو د وخت کې قدرمندو باقاعده میچ آغاز کو تماشای صدا شډه راغلی دا صحه د پورې پرون ډېر ښایسته موسم باران شوی او ما ویلاګ ریکارډ کړی دی د میچ نه مخکې به واچوم او ډېر خوند یې وکړو پېښور ته کوشش کوو چې لوډ شو بیا ګرمۍ د وجې نه پاتې شو ماجر بازار پورې خبره شوه واپسې کې چې راتلونو د شیخانو نه تر شاکوټه پورې ډېر زبردست بلکې سلیخانې پورې باران شوی خو دغه منځ کې د هندو کنده نه پاسه چې راغی په دغه ځای کې ډېر باران شوی ډېر ښایسته موسم و
و چې دلته مې ځان راورسو نو دلته کرکټ میچ ډراپ شوی و چې فاتګي پکې شوي ده او هغې په وجه باندې میچ ختم شو نو لهذا زه داود صاحب ته د دې نه برای راست یم او نور چې څومره سره هغه دي چې یاره تاسو داسې هغه جوړوئ چې یو میچ په کوم مریض باندې کینسلي شي دا خو اچانک نه وي دا خو د سبوی نه باقاعده کینسل شي نو ورپسې چې چا میچ په کوره چې هغه وشي لکه ریس دی نه کړو چې ډېر الریډي ووتې څلور میاشتې خو موږ تقریبا په دې ځای کې تېرې شوې او کول ته خو دا ټورنامنټ نه رسو دي نه 75 ټورنامنټ یې ختم شو دا ټورنامنټ نه ختمېدونکی دی نو لهذا دغسې دا ستري شي چې په وارث باندې هغه نه د کمیټې ته هغه ته پکور شي د یو سټرګل هغه وساتي چې کوم میچ ډراپ کیږي چې ورپسې نیکسټ میچ چې کوم وي چې هغه شي بل دی کې خبره دا و چې دا میچ پرون کینسل شو نن یې ویل کو پکور چې نن بل میچ وای تازه میچ وای او بیا ما تاسو مرلینو کو هغه چې موږ هغه نو جوړ کړی دی وجه نه دا میچ نن شو کنه نو بیا بخپل هغه باندې چلی شو روان میچ پر روان تاریخ باندې بیا او د سره یو شاټ اوله شو کمزوري شاټ او کیچ اوټ لاس کې ډراپ شو وخت کې 7 اور 89 رن شو او اوس محمد نبی کیچ ګر کړی دی محمد نبی کوم څه سره تاسو شاکر سره ډېر خطرناک پټاټه وړه هپی ډېر کاله سلام کیچ 18 کیچ له شفیع بھائی نور پرسو کیچ 32 سو کیچ پورا کی 50 ها پدې وخت محمد نبی بھائی نے وقت کیچ کو کلاس 6 میرا 500 روپے ہوتا ملا کراپنگ بتاؤں گی د دوران کې یو بل کلاړي هم اوټ شو او اوس په بقاعده مو 130 نه نور کرکټ ریکارډ کو الریډي نو وخت او سبب کې شروع کې انټرویو نو وکړه نیکسټ په میچونه به ان شاء الله موږ ورو شارټ کوو ټایم به بدلو دی اپلوډینګ 15 بجو ته تقریبا رسو 5 بجې به موږ ادونی بجو کوم پاکستاني ټایم چې او 15 بجې باندې موږ اپلوډینګ کوو او دغه سي میچ بدل د کې شارټ ریکارډ کوو لږ به شارټ کوو ځکه چې اوس پاتې نه لګي چې د شارټ ته واجب نه هغه ویوز کم دی که د سو واجب نه ویوز کم دی ویوز الریډي کم رسی سده موږ پاکستان کې نیټ خراب شینو به دغه مسله هم نو تاسو وشو چې نیټ خراب دی اوس یې راته مونږ گزاره وکړه خو ټول یې باندې څه تیر کړ پرون هم دغه ټول خراب و دا اتم اور دی غالبا شاٹ ایک رن لپاره بلکې 2 رن شو بیٹنگ د زاوه کلی دی او بالینګ د کوټلی صالح خان دی دو هغه میچ ته چې پرون لکه تاسو کوم لاس میچ وکړو هغه کې زاوه ګټل او د مختینا نو دا غزاوه له ټیم دی او د منو د ټیم ابل کوم تاسو په بل کیمرا باندې کوم ویډیو کتله په دوه هغه کې مو هغه میچ ریکارډ کو فرست انینګ سیکنډ انینګ هغه یو میچ 5 تاریخ ولا میچ په 5 باندې دی دریم هغه ګټلو دریم له هر میچ او په پرون چې کوم دنو دی زاوه له ګټلو نن فعل ایته میچ ورکو دینه بعد ورپسې ډرا شوی دا ان شاء الله به تاسو شیر کوو درې میچ ډرا شیر شو نور چې مکمل شیر شین به تاسو هغه ټول شیر کوو ټچ اوټ د سره بول اوټ لیکن امپایر تر اوسه پورې کیچ ډراپ شو مو چې امپایر ویلې لوس چت نکو اته صالح خان فیلډینګ دا یو مصیبت دی چې د کې فیلډینګ کمزور دی کیچ ډراپ کوي بل میچ کې ناقص کارکردګي کړی و او اوس هم دا چانس زاول ته تقریبا ملو شوی دی چې هغه پهله بیټینګ دی نو ګورو چې په خپل سر باندې څومره رنزونه کوي ایک رنز 2 رنز لړو 2 رنز 8 اوور 93 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ زاوه کلی صالح خان کلی بالینګ دی باقاعده بو د میچ نه خوندونه خلو زاوه ولا کلاړیان هم موجود دي ټول لغلی انور علي په نظر باندې نه رسی چې ته
کوم سر ته نوسته شاټ ته کړه زبردست شاټ او چکا او کیچ په سر ټرای وشو لیکن کیچ ونه نیول شو بډونه هم ونه لګیدو انه مور ګاند ترن ملن دي کیچ ته خو ته لیکن فیلډر نشته او فیلډر منډه وکړه خو مشکل ده کیچ ډراپ دوران دی واغستو دریم ته ولاړو او کیچ ګډ کیچ د سره بل کراړي هم اوټ شو قدرمندو نن بقاعده بیا یو هغه شروع کو د فرست میچ شو د سلورم لهر نو نن باندې تاریخ بیا لیکو تاسو ته موږ وسره بیا یو چې په کوم میچ کې څه شوی دي او ان شاء الله دا به لیکو هم چې موږ ته په هغه کې اسانتیا وي یلو کې یادګار به ځان سره ساتو او یقینا چې چکا تیمور منډه کا لیکن چا هم کیش ونه یو چکا درته قدرمندو دې مخکې بچونه تاسو کیش فیلډر نشته دنه مخکې تاسو چې کوم میچونه وکړو د کې اول به مو کوشش کوو نیمه غنټه 35 منټ میچ وو بیا چې کوم د 45 منټ شو ورپسې غنټه ته بس هغه ورسېدو د ساور شو غنټه ویډیو هم د موږ واچو 45 منټ ویډیو مو چې 35 منټ نیمه غنټه ویډیو هم د اپلوډ کړی دا نو دا په کمنټ کې خامخا منشن کوي چې څومره پورې موږ ډیوریشن وساتو یعنی نیمه غنټه کافي دا کنه زیاته کو واسه ما خپل ځاري خو چې کوم څومره زیاته زاو چې ما غنټه ویډیو چې په غیر ریسپانس خرازي او چې څومره ټایم کمیشن ریسپانس هم پر باندې کمیږي نو بوج د پوره خو زیات ټایم هم پیدا له کم ټایم هم ته پاکستانیانو لپاره پیدا کېده چې پاکستانیان د منټ نشي کتای بارمل هوټل پنه هغه باندې وته نو سي ټي وي ته تخصص کې نو سي او خپل شو کې ګوري نو پاکستانیانو هم خیال ساتو دي برمل کې هم خیال ساتو خو کمنټ ولې کې چې څومره کمنټونه ولې کو څومره ټایم باندې کمنټ ولې کا شو نیکسټ ویډیو باندې هغه ټایم ولا ساتو په شابه باندې ولو بیٹ پر ځای باندې په بوټ باندې بول ولو پاتې فوټبال تر وته کس کیسه وا هغه چې کنده هغه کیسه ده خیر او اوچات والے ولو او چکا شازب ته ورور سوا ولر چکا شاټ او بل چکا هم لګیدا کیچ ډراپ شو دی اور نه بعد وو بیا د خیر اسرا منځ بریک کیږي منځ بریک نه بعد بیا رسو نن بګه بوتلو جوسونو ما هم راغله اسلام آباد ته لوړ پنډای ته اور د سره میچ پان شو 10 اوور 127 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ تھی منځ بریک نه بعد رسو په خدمت کې ان پیرانو او هغه د فیصله وکړه چې ټایم شته د دوا اور دي نو دا هم پورا کې بیا الینس ختم شینو هغه نه بعد بیا منځو کو منځ نه بعد بیا بل الینس شروع کو نو میچ جاری وساتل شو او مخکې وګورځي 2 اور کې سورنزونه کیږي 127 رن شوی دی په 10 اور کې 127 رن دی یو لسم اور شروع ہے او زبردست شاٹ او چکا شاٹ ته حکام شاٹ ته کیچ ته ورلو لیکن کیچ هم نشو او 2 رنز 11 اور 137 رنز دی اور کې 10 رنز نو اوسو د شاٹ کمزور کیچ چک شازیب رولو کیچ ته او بالکل شازیب کیچ ونیو ډېر ښه کیچ شاٹ او بل شاٹ اگین شازیب طرف ته ورلو بالکل روان دی شازیب ته کوشش او دبل کیچ ونیو او په دغه کې 15 منټه ټیم یې خو دا کدا کیچ ته پکې ودرې چې ولا اور ختم شي به رسمه دوه چکه ول شوې او هو بل چر او وکټه په شو باندې ولا کنه کینن چاوټو دوا بولا پوتې او 4 runs last ball of the innings او شاٹ زبردست چکا یقینا چې په دې اور کې د کافي بل کیچ هم شو 12 اور 161 رن 162 وین دي او وکټ غالبا 7 آؤٹ تھی
په دې اوور کې 22 رن شو 7 کھلاڑیوں آؤٹ شوي 7 کھلاڑیوں په سر باندې د 161 رن کو 62 به ګټي ها د خیرولو بازار ته بس محمد الله لګاله تکی په خې خو چې موږ ته سمېږو چې خروج نه بدل نه خاطر وي او د گیم په ټایم کې خړای نه شو نو په گیم په ټایم کې خړای نه شو او چې به اوسګه گیم ختم شي به ته نه وي نمونږ به مال ختم وینو چې مال ختم شي بیا بدل تسو څنګه چې کار الحمدلله خبر روان دی چې دا میچونو دا وقفه پکې راشي د سره کراوډ لکه کمزور شینو هغه سره به کارونه لګه مزوره کشي خو مونږ دی و چې راځي یو مازیګره یو بس کارم یو بدل درې څلور فائدې پکې ذهن هم مشغول گیم هم لګیا گیم هم ګورو کارم کو کیچ میچ هم پکې ونیسو او خلک هم پکې لاړ راشي نو بس دی وجه نه بس ټیم پاسه د کیږي شغل او مشغولتیا ده بس ډیر زبردست ماحول دی بدا محمد الله دا خبره وکړه چې میچ پکې یو بریک راشي بیا وافته پکې اثر ورزي شي اوس ما عمر علي ته مې میچ کې بریک مارولې او جوسته نه راواله کنه نو ته راخله کنه جوسه ته ماته سېشته ګوري نن مما راغله درې سالوري چوټي کړی و چې پنډای ته لور دی کچې ته لور دی او مما پکې چای مې ګرمه پخې ده چای پخې 10 منټ ډېری خټکنامه پخې تب شرون هم راغلي دي غریبان چې د سره تلاګي رنګ چې سواسه تعلق لري خو بهر خبرې بو سکو مشر کوم ځای او سنمونه مودي او میچ بارا کې سه زهره سوات ما او سیګم بالو کې کوټلای بالو کې او دلته کولې کار کوم میچ درازه څنګه بس روزانه راځو د خیر او ډېر مزدار میچونه دي د خیر سره او الله دې په خیر باندې ټورنمنت تیر کړي د خیر نور موسم د خوند خره ډېر مزدار موسم دی ډیلی راځو بس ها څنګه بس ماما څنګه چې چې تلوړ وي صحیح حساب کې ته ولر مو پوي کنه درې سلور زینې وي زکلی کې ومړه ها او بلای پنده پلون چکر مې والو سکور آی پسې پنده تلوړ وي او ها بس رولو پرون کرکټ نو او خودګي شي یو دلته بیا لورو بارونو نن بیا رولو صحیح ان شاء الله ورور اخر کیږي خو خیرزاري ما کوس نه کو داوود بای غیرزر ده او تکړه لهر شروع داوود بای غیرزر ده ځون د ازیر کی او براسي به هغه تر وځي ها بس دولت مم لګیا ده خو مرچکای به هغه ظالم مرچکای ورشي په چپسو کې کنه چې موشومان خو نه شي خوړه سترته نه خوان دخري څنګه چلے ماما کور نه غوسه خو نه شي دوه تیز مرچکای به گاچي دا مرچک خوري کنه ولا السلام علیکم وعلیکم السلام نو بس مرچکای پکې ځکه اچو چې د خلک خوري مرچکای تیز نو بس به پکې تیز مرچکای اچو او څوک پیکا خوري نو بس هغه ته به پیکا وبوسو صحیح کور دې بس خروان او بس شکر دی ځکه کېش پکې نه څه غوړه بدا ماما پکې غیر زری نه کوي تر اوسه پورې غیر زری نه کړی او لکه مو غونه بساره میش تر اوسې او نور پکې دا بازار دی بس بازار پاسه خلک روډ په غوړه باندې بس لري نه خوشکوري نه خو بس مو به د سره سرونه شایونو او بدا کرکټ ته او جامه بزغه لګیاره مو خو چې څنګه راتلونو بس په جمعات کې مو وکړو بیا دلته بس تیار رو شو ریډي او چې د کور راوځم بس ځانونه وشي او منځ ټیمي نه بس هغه پیله او کو بیا دلته خوشي شو بس اوسه مې د بازار لژونه وشه مې شاته تاسو نه خوندونه واخله بختې ولا لګیا دي بختې ولې نه خوراکي اخري خپل کلیو ته پیدا وراسي امپایر څه کیسه ده خپل کلیو ته پیدا ورکې السلام علیکم ټول نه پیله کتونکو ته د وسلم نه بعد نو بس لګون دی بل چا سنو بس خیر دی خپل کاسته پردایو بس مشته نه راوخستو سغه نشته کوری سپ چې کوم دی وخت نه راسي دو خېټه خوري وته چې کینچ ته ودر علي ته کینو نه وداري کوری ته پکې سه میچ خو چې کومو پیل نه لژوانی کې پاسو خو لژوانی کې صحیح شو ټاکره مقابله وشي ګوري چې څوک پکې روزي اسه څه خیال لري چې څوک په زړه چا څه دی او راي یاره دونه برابر ټیمونه دی ورکنه خو زم چې دې ټیم کې بیټینګ ولا لشپه دغې دی نه هغه ولا سلیخونی ولا شپه دغې دی چې بیټسمنانو وسشته نن سبا بار ورکه 160 صدم سکور نه دی نو ان شاء الله ګورو کنه نور گیم نه هر جیت خو پکیا څه چې سلیخانه ولا یو غټ نو مو خو غاده یا ورکنه اپینین ها څه څه بګي یا بګي
څه ته په وسره نه کوي کرکټ ورا کنو بس نه ته کرکټ خو بځي کې اوس داسې مرحلو ته لوړ دی چې بس اوس چې څوک ویلي بس او بر کیږي او نن یو ناک آوټ پیله مرحله شروع شوه دوه ګټلو میچ زوا او د سلیخانی میچ دی زم چې 162 ټارګټ ورته ورکړی دی اوس به سیکنډ اننګز لګیا کیږي نو دمره غاټ چیس خو نه دی خو که ښه بیټینګ وکړو خو به یو ګټي کوی نه کو نو زوی ګټي ته نه ویلکم بیک قدرمندو سیکنڈ ان شروع شو د سلیخانه بیٹنگ چھوٹے والو لیکن فیلڈر نشته چکا پہلا بال پہلا چکا په سټرایک باندې سمیع الله ده په نان سټرایک باندې اسد ده 4 رنز سمیع الله خسته آغاز وکړو د بیټینګ په 2 بال 10 رنزونه واغستو فیلڈر بال کراس شو 2 رنز بوشي د وخت کې سیکنډ اننګ دویم اننګ شروع شو پهلا میچ ته د سلورم لهر سلورم راوند دوا ګټري میچونه چې چا کړی دي دوا میچونه چې ګټري وو یا غیر راوند دی او د کې تکړه تکړه ټیمونه دي او 36 ټیمونه دي 18 میچ به کیږي په دې کې به 18 ټیمونه بار کیږي او 18 به مخکې راوند ته مخکې بوزي سفر وکړي نن د دغه راوند ډومبنای میچ ته او د نن به نوې تاریخ لیکو ګډ شاټ زبردست آغاز یې وکړو که دغسې آغاز یې نو یقینا چې سلیخانه بیټینګ او دا تکړه بیټسمین هم دی سلیخانه به میچ وګټي 162 ټارګټ دی شازیب کوم ځای سره تعلق ساتي بختې سره مشرای بختې په ګراوند باندې میچ هم دی هیپی هم ډېر کله شو ډېره سیام کېچ دی 33 کېچ دی نور به څو کېچ نه سي 17 100 کېچ پوره کې 50 ټارګټ ته 50 ټارګټ ته په څه شي دی نظر دی 25000 به ان شاء الله وړم په 25000 وي مشره نظر دی ارفان بابا بس دی وخت کې شاسیب بھائی کېچ ونیو هغه ته د بلال سپیرز ته طرفه دوا کېچ ونیو 1000 روپے او ته ملاو شي کلاپینګ وته وکي سلام دیدا امتیاز علی کوم ځای سره تعلق ساتي شاکوټ سره دوم ډېری خټک نامه ته ګاټه لوړه هیپی یم وایي ډېر کله شو سیام کېچ دی دا اولنې نور به څو کېچ نه سي کوشش وکړو نو کوشش وکړي بس دی وخت کې سلام علیکم امتیاز علی بھائی دی وخت کې کېچ ونیو د بلال سپیرز سے طرف 500 روپے او ته ملاو شي کلاپینګ وته وکي 1 اور 18 رنز سمیع الله خسته آغاز وکړو بالر رالو تجا لیکن کیچ ډراپ شو چانس ملاو شو ورته شاٹ او کیچ ته لیکن بارډر نه بلا جبیول ماما کیچ کو چکا ادم د جبې سره تعلق لرونکي کیچ کو شاٹ کیچ ته وختو چانس او کیچ د سره اسد آوټ شو ګډ کیچ صدام حسین کوم ځای سره تعلق ساتي جبتر سره مشره ویری هیپی ډېر کله شو سیام کېچ دی یاره پهله کېچ مې عمر بھائی نور به څو کېچ نه سي بس اراده خو مو ډېر وته ده خو پهله لږ مصروفیات دي نه په دې وجه باندې نشو وتلی ډېر ټورنمنټ ته داسې ټورنمنټ په باره کې څو خبرې وکړه ټورنمنټ خو ماشاءالله ډېر زبردست روان دی او څلورم راوند شروع شو نو امید دی چې څومره سنسنیخیز مقابلې وشوې نو انشاءالله چې مخکې کمې مقابلې دي غاټې نو انشاءالله هغه به هم ښې سنسنیخیز مقابلې کیږي ډېره مننه بس دې وخت کې صدام بھائی کېچ ونیو د جبې سره تعلق ساتي هغې ته د بلال سپیرز سے طرفه 500 روپے ملاو شي کلاپینګ وته وکړي دریم اوور گیم شروع دی 28 رن دی یو کھلاڑی آؤٹ شوی دی اسد نوې بیټسمین څوک راوتی دی د هغې به اوس لږ کې به معلومات درکړو
1 رنز اوس دویم ته کوشش کی لیکن ناٹ آؤٹ بال پته مې کټ سوال کې جو کس چلو شو خو ګټه ور باندې پوس دي هغه بوجا باندې ناٹ آؤٹ شي ګټه نه یو ورځري هغه کټه نشي منه 3 اوور 30 رن ہے کھلاڑی آؤٹ نوے بیٹسمین عبدالرزاق جو دی وقت په نون سټرایک دی او ساجد رولو بولینګ تا بولینګ بکې سلورام اور 3 اوور وشو د سره دایره هم ختم شو او 30 رنز دی وخت یو کھلاڑی آؤٹ ته د کوټلی سلی خانه ایزاو بولینګ دی ګورو چې سکیږي 162 رن ټارګټ ته او نه خیره به بچ نه بس بچ بال نه بچي بچ وي وو څه چل وشو بال دغه بال رولو خو به بچ وي وو صحیح دنه بال رولو دلته زوای مې بسلش باندې بچ شو او بالکل هغه بال تاسو زبردست چکا او رزاق زبردست شاټ یقینا چې لری چکا او شازه په دې رسیدل کېچ تا پاد ورته لاګي چې کوم سر ته کېچ راوند باغ ته بازی وی جدر کېچ و ادھر شازیب عبدالرزاق دوی چکه ولې ګورو کسلور شکو کې کامیاب شو 3000 روپے انعام دی وا وړو تولا په باندې کیږي او زبردست او وی چې کړي وړو ته سره ور باندې غوړې او لوټا هم کیږي دړی والا 5 کیلو والا درې چکه ولې نو بس خوښ خبره را چې غوړې لوټا په باندې وړیو کا د توړا ور باندې وړو کوړتا او ټولې چې کنه چکاب وای او بس ګورو چې د څنګه بال ساجد د څنګه بالینګ کوي او چکاب ته نو وایو کنه ایوا چکاو 3000 روپے انعام دے عبدالرزاق ساجد دے بالر د میچ ته کوټلی سلی خان او د زو ترمنځ او دا شاټ لکه 3000 روپے لاس نو ورته چوکۍ ولا 4 رن زیولو 3000 روپے کې ناکام شو جوړی ونه لګیدا 4 اوور 54 رن شو ایک کھلاڑی آؤٹ دا چې 4 اوور 53 رن دي 53 او یو کھلاڑی آؤٹ ته سمیع الله لوړو سټرایک دا شازیب د وخت کې بل نامه ته ملاوي شي دا 34 وخت کېش ته چې وای نیولو او ټول کې پټاپ باندې روان دي سوله کې چونو ته 50 کې پاتې شو 50 په دم په کې چونو کې وای بدای با دیوړي روانه ده خو زبردسته بسره د پاسه کورنر راکوشي انټرټینمنټ مو کې چونو په کې بدري وری لکه نه درې کې چونی ولونو نو د 1500 فیر ملاو شو نور هم په کې چونو وته پاته راګي چې بیټسمن کوم شرط وای نه شرط وته وځي پنځم اور شروع شو رضوان رولو بولینګ ته ګورو چې څنګه پرفارمنس ورکړي او شاټ یې درلود کېچا دی وخت غالبا ساجد نامه په شټ ساجد لیکلي کېچ ونیو او سمیع الله آؤٹ کو یقینا چې دا قیمتي وکټ وا چې د آؤٹ کا او بده رزاق کې کده هم کامیاب شونه بیا وو هغه کوي بیا به میچ ګټلې وی اسمن راوته زو صالح خان طرفنا 7 کوری سیبا 7 رولو بیٹنگ تا بیا بیٹنگ ته راوته نه خو 2000 روپے وته په نیکسټ وی چې لکه 50 دی ولنو 2000 روپے وته بلاوی شي گڈ بال ہے لگ بال بچ گیا رضوان بال درالو او کاری دی وخت پاس تقریبا کیچ او کیچ آؤٹ ډیریزی آؤٹ پہلا بال کې ولا چانس ملو شو دویم کې آؤٹ شو بالکل په 0-0 باندې لړو وخت کې زاو ټیم کم بیک کو ډیر زبردست بیک ټو بیک وکټ یو ورځوي او اوس دی وخت کې همت او جذبه ځوان ده او خپ پلانینګ سره لګیا دي ساجد وته چې کنه 55 رن غره اوس هم ډیر دي 15 اور ده نو لکه لہذا گزارا وکي او بال انټیټ وکي رضوان خستا بالینګ کو دوه وکټ وغسته
چې کوم میچ دی هغه کې یو د فرند 11 کوم ماجر بازار افریدیانو ټیم چې دی بل میچ کړی د دوه درې میچ مخکې یو میچ شروع او هغه پسې دویم نمبر میچ دی هغه روان دی راووتو منو بیټینګ ته دام خطا کړه بیټسمن دی ګورو چې څه کوي اوهو وایډ بال اوهو خطرناک بال وکړو وایډ بال ها محمد زین چې دا وایډ بال و چې 1 2 3 ګو دا وایډ بال وي خو هغه خطرناک بال و ته کو یقینا چې دی هغه اوټ کېدو نه بعد شو د رزاق رولو بیټینګ دا شاٹ ته کړه عبدالرزاق ایوالو چکا انذر 6 5 اوور 62 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ د کوټلی کلان صدیق خانه دا میچ ته د کوټلی کلان صدیق خانه او د زوکړی ترمنځ د سلورم لهر پهلا میچ ته او دا 18 میچونه کیږي वाइड बॉल हिट दे अगेन शायद नो बॉलवीर की एम्पायर 2 रन से वासो वाइड बॉल वासो प्री हिट बरकरार है 14 गज روان दे जुमे पर बने 14 गज हम दे जुमे पर बने बिग मैच हम दे और दवतونه هم دې سره رغلي دي کیچ ته لیکن کلاړي ورسره یو چانس ملاو شو 2 رنز او دا موټر سایکل ولا زمينه مده وسم په دې وخت کې در سلور موټر سایکل ولا روان دي ګروپ کې ګرځي کلم چې در سلور موټر سایکل په ګروپ کې شي بلکې ونه چې دوی موټر سایکل په وځي شي بیا هغه کې ریس سپیډ راسي نو کوشش کوي چې مهرباني کوي سپیډ وغیرہ ما وای 14 غز خوشاله ریز ده نو خپل خوشحالي منو کې او چې ته پیغام بدل نه کوي شاٹ دے کړه ده عبدالرزاق انذر 6 خلل چکه ولا اوه ټچ آؤٹ لکه نو بال بالر امپایر نو بال وغسو چې دا خطرناک بالو کو کنه کینن چې بیټسمن آؤٹ شو او ګورو فری هټ ته چې سکی شي زبردست شاٹ چکای ته ولا چانس ملاو شو عبدالرزاق دا چکا اسماعیل لم پکې ازریو کړه دغه روان دی وعلیکم سلام خیر به دغه یار یو میچ تر اوسې تقریبا او په مازیګرای نه کوزه کوي سره ماشه او کیچ ته وخته یقینا چې داسې آؤٹ شي آؤٹ ډېر زبردست دی کې وته کلاړي ویلوړو کیچ عبدالرزاق یې آؤٹ کو ډېر غوسه کلاړو وشه ځکه چې دینه مخکې آؤٹ شو امپایر نو بل غسه ناغه غوسه جذبه د کلاړو وشه چې کنه موږ آؤٹ کړو خو بهرحال امپایر کا فیصله آخري فیصله او د وخت ډېر تکړه وکټ یو ورځوا یقینا چې خرنزونه وکړو رزاق په 15 بل باندې 44 رن جوړ کو عمر علي سټیج ته راغورسو نو ګوري چې صحیح نوم مته ور کوي او زاو ولته واخه کبیا بادر کې د اسماعیل سره خبرې کو خوال د انعام ریکارډ کو بیا اسماعیل ته رسو عبدالرزاق کوم څه سره تعلق ساتي کوټلی کلان صدیق خانه سره هپی هم ډیر کاله شو ډیر خو بس په دې وخت کې عبدالرزاق په 15 بالو 44 رنو کو د خان پیش سے طرفه 1000 روپے او ته ملاو شي کریپینګ وتاو गुड बॉलिंग ओ बोल्ड दूसरा बॉल में कटम आउट हुआ रन आउट मनु भाई ओ बस तकरीबन गेम राव कर दो जवा सेट था डेरे खस्ता विकेट ورځوي زو بیٹنگ هم شروع کینو کتل خدا مو چې سوکتونه فعل هلو خو زو جیت کې روان دي او ګورو د سره تر اخره پر بیٹنگ شته نو چې سورم زونه بکی اده وخت مو اسماعیل دانو سه هغه ته بودا میک پر کوچ هغه په خپل حساب وکي جی اسماعیل بھائی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ایمو ورونو دو کرکٹ چې شروع دی دی کې خامخا ار جیت وي ار یو کل کې ار جیت وي او غټه خوشي پکې دا وي چې جګړه پکې ونه شي خفګان پکې ونه شي ځکه چې دا کل جوړې دي دپاره چې تاسو یو بل سره تعارف وشي یو بل سره مو دوستانه جوړه شي یو بل سره مو ورورولي جوړه شي هغې دې دپاره نه وي چې بدي جوړه شي نو موږ هم د الله نه دا سوال هم کوو چې خدای دې یا الله دې دې د هغه کل په خیر کې جیسا دا ټورنمنټ سر ته ورسئ او یا الله د موږ ټولو نه د خیر کور ولې دا چې څوک وینې ما ټول ورونو ته چې د هر کلي وي ما د پورې د کلي وي موږ د هر کلي وي د هر ځای چې وي خدای دې الله په سفر کې د هغې خوشحال آباد ساتي او چې په شهر یې څه کوم رودونه حاجتونه وي الله دې عفو راکړي د ژوند سفر حصه ژوند ډېر د تکلیف حصه وي خو د خپل کلو نه چې موږ یې مجبوری نه سو که موږ په خپل کلو کې په دې ملک کې مو ګزاره کېدی نو هېڅکله به موږ د خپل وطن نه ولاړ خپل ملک چې کوم دی دا ډېر د خوښۍ حصه ده خو د مجبورۍ د وجې نه موږ د خپل کلي پرېښلی دي او خپل ملک مو پرېښلی دی نو د ما ورونو د کرکټ چې کوم دی دې کې د هر دی والا خلک راشي ځکه چې موږ خو ګرمي ده او هغه په هلته کې کلو کې ګرمي وي او تکلیف وي موږ دا راشو د خپل هغه په څه ووینو څه واورو ټیم را باندې پوسي بس ما طرفه ټولو ورونو ته دوا سلام دی چې عرض وي او الله مو خپلو کورونو ته ډېر په خوښۍ سره په ډاکو منګولو وراله الله مو شرعي حاجتونه مرادونه پوره کړه الله مو د تکلیفونو نه په سفر کې وساته ما طرفه ټولو ته دوا سلام دی خدای پاک په امان بدو اسماعیل دا چې تاسو خبرې وکړې او ښې قیمتي خبرې وکړې یوه خبره ملغلره ده او موږ کشران ته ښه نصیحتونه کوي ټولو ته زه اکثر اورم دې وخت کې عوام اور شروع دی او 6 اوور کې 86 رنز غالبا شوي دي او دا اوور بالکل میډن تیر شو 0 رنز او ډېر ښایسته رنز 7 اوور 83 رنز شو جي دې وخت کې 6 اوور 83 وو 7 اوور 83 شو 2 اوور کې بالکل یو رنز یې ورنه کو ډېر ښه اوور 5 اوور کې تقریبا دغه 78 رنزونه پکور دي 69 رنز درکار دي په 5 اوور کې او دلته کې بیک ګراوند کې عمر علي لګیا دی نو هغه باندې خبره کوم مخکې نو دا اوور چې کوم میډن تیر شو دا په دې ټورنمنټ کې تر اوسه پورې پیله اوور دی چې میډن تیر شو ټول ټورنمنټ کې 400 میچونه شوي تقریبا 100 خو میچونه خو شوي او په دې کې د فعل مې کلوړي دی شاید چې دته صحیح نوم هغه آوټ هم شو کله کله ماته سه شک ونه پیدا شي خو بس هلته بغیر د سکوري صرف د بیټ سره چې نږدې ایریا کې بال تیر شي او په شاته باندې ویټ کیپر ودی شي بس بیا آوټ وي او دا خو سره نه ده بس شاته د کلوډان هم نوستي نو کیدای شي آوټ وي د سره بل وکټ هم آوټ شو زه هغه ګورد څه شو ویټ کیپر چې دا زو ده د وخت کې د وخت کې نوې کلوړي راووتو سنمای دا چې بال وشي بیا به تاسو صبر یو چې سنمای دا بالینګ احمد یار راووتو نوې کلوړي ساجد بالینګ کوي 1 رنز سنگل ته ولو دویم دم لاړو میس فیلډینګ 2 رنز 5 اوور گیم دی ګورو چې په دې 5 اوور کې به څومره رنزونه ورکوي او څومره رنزونه بیټسمینان کوي ګوډ شاټ لیکن ښه بالینګ روان ده دې وخت کې زاو والی کې یوه انرژي راوچته شوې ده یو امید راوچته شوی دی چې دا میچ موږ ګټلی شو یقینا که دا میچ وګټو نو دا به ډېر اعزاز والا خبره وي چې زموږ تکړه ټیم نه ګټي 8 اوور 88 رنز دې اوور کې ورته صرف 5 رنزونه ورکړو او 5 کلوړان غالبا آوټ دي 24 بال 74 رنز درکار دي
سکور ته نه دی وخت کې گو کش ته چکې ته ولو ولرې چکه کیش ډراپ شو او خیر دی هغه د کرکټ کې د کار نه کوي لس بجې ها صحیح هغه ډاکټر صاحب کورس راغلم کوزه 9 اوور 102 رنز دي او 5 کیلو آؤٹ دي ایساک بالنگ کی او کیلوریان یو احمدیار او بل څوک دی لګیا دي کوشش کوي چې میسنګ وکړي اضافه ولا لګیا دي خپل کوشش کوي چې میسنګ وکړي رضوان راوله بالنگ ته تکړه بالر دا زبردست بالنگ 12 بال 54 رنز دي که څومره دي 10 اوور 108 رنز دي او 2 اوور کې 56 رنزونه دي 12 بال 56 رنز ته عمر علي بھائی مبارکباد ورکړو تقریبا میچ هغه په لاس کې دی او ګورو که په خیره کې کم بیک چې د بیټسمنانو وکړو نو خو مشکل ده په دغه 2 رنز باندې اس کله نه جوړي ځکه چې 1 اوور 36 رنزونه چې وکړي بیا هم نشي کوي او رضوان خسته بالنګ کو مخکې هغه کې په یو اوور کې 2 وکټې هم اخیستې وي ډېر خسته فیلډینګ یې وکړو نن د فیلډینګ داد ورکول پکار دي چې خسته فیلډینګ یې وکړو او ښه جدوجهد یې وکړو کوم ایفرټ چې په زاور ټیم کې و نو هغه په سلیخانه ټیم کې موږ ته محسوس نه شو حالانکه بله یې ښه میچ ګټلی و خو نن پکې هغه کانفیډنس هغه سټرګل پکې نه و او نن چې کوم دی نو نن زاوه کلي ښه خپل سټرګل وشیلو محنت یې وکړو همت یې وکړو نو بس یې څوک محنت کوي همت کوي نو میچ د هغې په لاس کې وي ګډ بالنګ کپتان را په مخکې دا هدایت چې بس آوټ کوونې ما کوئ بال مس کې ډاټ بال ولای دا لاست اوور شروع شو اساک رالو بالنګ دا لاست اوور دی او شاٹ چکا ګډ شاٹ او بل چکا او عجب خان په دې وخت کوشش وکړو ډېر ښایسته کیچ لیکن کیچ کیچ نه دی نیولی خو بیا هم هغه ده آخري 3 بال دی او بس عجب خان ته پکې هسې مفته کله ځي نامونه ورکړی کېږي میچ بس زاول یې وګټو او عمر علي چې میچ هغه ګټلی بس میچ پرېږده بس په میچ باندې تبصره مه کوه نو چې عجب خان ته څه خبرې میچ انعام ورکړی کېږي عجب خان کوم ځای سره تعلق ساتي کوټلی سلیخانه سے کوټلی سلیخانه سره هپی ام ډېر کله شو ډېر هپی ام ډېر هپی دی خو بس په دې وخت کې عرفان بابا عجب خان د دې وخت کې د بال سره ټچ ولو زخان پیش طرفه 5000 روپیه ته میراو شو کلاپینګ ورته وکړه سره میچ هم ختم شو زاوه وګټو خسته میچ وګټو یقینا چې خسته فیلډینګ وکړو بیټینګ خو موږ ډېر نه ولیدل خو سار کې کسانو و چې کنه سار کې گیم رئیسورو لاست ټایم دا بیا رنزونه وکړو او دې پسې تقریبا 110 رنزونه مکمل کړو او عجب خان دا صرف بال ټچ کېدو باندې 5000 روپۍ میلاو شو دي کچره کېچ کړه 16000 روپۍ وکړو سو انعام ورته او دغه سیم په کې کله کله راشي او بس کوشش وکړ دې چې پیسې په خزه کې استعمال شي اجي صاحب سلام علیکم رضوان کوم څه سره تعلق ساتي زاو سره مشره هپی
هیپی یم وایي یم 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 نه هیپی یم هیپی یم ډیر کلش ډیر ډیر هیپی دی بس دې وخت کې رضوان بھائی میډیا نے ورتیر کو د سکیر بھائی د طرفه 500 روپے او ته ملاو شي کلابینګ وته اوکے ځه ډیر